اشخاص افراد ممسی ځان لیکي داسې تصور ورسنی چې زه به افغانستان به ټوټې ټوټې کړم او بیا به 8 ډیورنډ کرښې نوره په دې کې واچوم دا هېڅکله نه کوم. یعنې ستاسې د خبرو موخه دا ده چې دوی هڅه کوي د تل لپاره چې په افغانستان کې بېلابېلې تجربې په کار واچوي تر څو د دوی خپلې شومې موخې تر شا لري ترلاسه کړي. ډېره مننه کوو. سعادت صاحب تاسو کرته وایي چې خروټي صاحب مخکې د خبرو کې اشاره ورته وکړله چې افغانستان بالاخره د بهرنیو د تجربو پر ټاټوبي بدل شوی دی او بل دا چې تاسو د دغه کس د برطانیه د ولسي جرګې د غړي دغه پلان څنګه ارزوي چې افغانستان به بالاخره په 8 ټوټو ویشل کېږي تاسو څه نظر لرئ؟ زه ما چې تر کومه اندازې پورې دا مسله مطالعه کړې ده د افغانستان د تجزیې طرحه نه ده دا د افغانستان د یو اقتصادي ویش په نامه دوی یو څه وړاندې کړي دي چې اودسي پلان په نامه سره یې نوم ورکړی دی. بلې دا نوې خبره نه ده صرف نوم یې ورته بدل کړی. مخکې بلاک ویلم داسې یو طرحه ورکړې وه حتی طالبانو سره دا شریکه شوه. طالبان ته وویل شول چې موږ افغانستان په دا څو برخو باندې ویشو یوه برخه باید د تاسې په لاس کې هر تعریف چې تاسې د دین نه لرئ او په سره رقم چې تاسې شریعت جاري کوئ همغه خپل ایالت کې همغسې وکړئ په داخلي چارو کې به ازادۍ همغه د فدرالیزم یا د یو فدرالي سیستم طالبانو دا ورسره ونه منله او طبیعي هم ځکه طالبانو هغه یو ایډیالوژي جنګ دی هغه په د دولتونو په سیاسي پولو کې نشي ټینګېدلی نو پاتې شوه د یو هیواد نامتمرکز هیواد چې هغه بیا د ایالتونو په پولو کې محدود شي دا ناممکن و هغه طالبان هم رد کړه. مخکې افغانستان کې هم د دغه طرحې مسلې زمزمې کېدلې د دې ځینې داخلي هغسې عناصرو نه چې د پاکستان یا د ایران له خوا ته نه استخدامېدل د دې لپاره چې که افغانستان غوندې ضعیفه هیواد دغسې ویش پکې رامنځته شي تجربې ښودلې چې بیا نو تجزیه متصوره ده او بل که څه هغوی په بهرني چارو کې په فدرال سیستم کې مختاره نه وي یعنې همغه ایالتونه خو په عمل کې بیا دغسې هیوادونو کې نفوذ زیاتیږي. مثلا که هرات تاسې یوه حوزه فکر وکړي او هغه په خپل داخلي چارو کې ډېر اختیار پیدا کړي نو ایران به هلته خپل نفوذ دومره کړي چې د هرات مشري چې هر څوک کوي هغه به بیخي مرکزي حکومت ته غاړه نه ږدي. همدغه رقم پاکستان به خپله ونډه لري نور به هم لري. یعنې دا نتیجه یې نه ده ورکړې خپله دا فدرالیزم یا د فدرالي